ستاسو په لاس کې کتاب دی زما په خیال چې ستاسو د والد صاحب اشعار دی پکې جی که د هغې نه مو هم مستفید کې نه ډېره مننه به وي. د مونږ والد صاحب د اهل بیتو په باره کې یو منقبت لیکلی دی چې هغه په دې شان باندې دی جی راشه واوره منقبت د اهل بیتو چې معلوم شي په عظمت د اهل بیتو معرفت کا د الله او رسول غواړي اول وکړه معرفت د اهل بیت. سبحان الله. پاک رسول ته د ورتلو سند لازم دی پوخ سند د محبت د اهل بیتو. سبحان الله. پوخ سند د محبت د اهل بیتو. پاک رسول به د الله ته بیا قریب کړي. پاک رسول به د الله ته بیا قریب کی دا ممکن دی په قربت د اهل بیتو. سبحان الله. پاک الله خپل کائنات حاله سرګند کړو. پاک الله خپل کائنات حالت څرګند کړو چې ښکارا شو نورانیت د اهل بیتو. اهل بیتو که په دې باندې لږ رڼا واچي چې پاک الله خپل کائنات حالت څرګند کړو چې ښکارا شو نورانیت د اهل بیتو. لکه دا خدای پاک ارشاد فرمایي حدیث قدسی دی لولا کا ما خلقت الافلاک والارضین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته مې نه پیدا کولای د ځمکه اسمانونه ما نه پیدا کول. او د اهل بیت نسبت ته پیغمبر سره لري نو د اهل بیتو د نورانیت په وجه باندې چې ابای دی د دنیا نظام الله پاک جوړ کړی. سبحان الله. ډېر زبردست خولي اشاره کړې دي احادیثونه. د دنیا زیب و زینت تر قیامت د سبب زیب و زینت د اهل بیتو. سبحان الله. د دنیا د الله د پاره تر کړه صد رحمت شپ خصلت د اهل بیتو. سبحان الله. شجاعت یہ د آفتاب په شان ځلیږي د علی په شجاعت د اهل بیتو. د کبرا او د زهرا له برکته شو نصیب اعلی نسبت د اهل بیتو. سبحان الله. امامین ثقلین محکم دلیل دی په خصلت او شرافت د اهل بیتو. د مؤمن پزړه به هر وخت نوشتوي کربلا کې اقامت د اهل بیتو. د مؤمن پزړه به هر وخت نوشتوي کربلا کې اقامت د اهل بیت. سبحان الله. په اخر کې دا دعا غواړم ربا په اخر کې دا دعا غواړم ربا چې نصیب میکړي دعوت د اهل بیت. سبحان الله. شناخت به ی دنیا وکړي مغمومه شناخت به ی دنیا وکړي مغمومه کچا وکړو شناخت د اهل بیت. سبحان الله. سبحان الله. دا مغموم دغه تخلص وګڼه او چې د مغموم د سید فضل کریم صاحب تخلص دی. ډېر زبردست ډېر ښکلي شعرونه او ستاسو په خولې نورم خوند وکړ چې دغه شعرونه زموږ قدرمنو کتونکو ته ورسېدل.